د نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. که غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زید. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه احترامات می قبول کړئ. خاکسار احمد زیب سره د خپلو تخنیکي ملګرو ستاسو په خدمت کې یم. په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ ګران اوریدونکو، د نړۍ د هیوادونو د پیژندنې خپرونه ده چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو په باره کې معلومات درکوو. قدرمن اوریدونکو، په تېره خپرونه کې تاسو د اتریش هیواد په باره کې معلومات واورېدل، په دې تمه چې هغه معلومات ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي او د اتریش هیواد په باره کې مو معلومات ترلاسه کړي وي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته بیلاروس یعنې سپینه روسیه در وپېژنم. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ. ګران اوریدونکو، د سپین روسیې د نامه لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې BO دی. رسمي نوم یې د سپین روسیې جمهوریت او نړیوال نوم یې سپینه روسیه او سیمه ییز نوم یې ریسپبلیکا بیلاروس او پخوانی نوم یې د سپین روسیې شوروي سوسیالیستي جمهوریت و. سپینه روسیه په ختیځه نیمه کره، شمالي نیمه کره. سپینه روسیه په ختیځه اروپا کې له سمندرونو او سمندرګیو څخه لرې د ختیځ طول البلد د 40 درجو څخه تر 21.5 درجو او د شمالي عرض البلد د 51 درجو نه تر 54 درجو ترمنځ پروت دی. سپینه روسیه 2,06,000 کیلومتره مربع پراخوالی لري چې شمال ته روسیه او لاتویا، جنوب ته اوکراین، ختیځ ته روسیه، لویدیځ ته پولند، لیتوانیا، شمال لویدیځ ته لیتوانیا هیواد پروت دی. په وچه کې د سپینه روسیې د ټولو پولو اوږدوالی 2900 کیلومتره دی او دا هیواد له اوبو سره هیڅ ګډه پوله نه لري، یعنې په وچه پورې تړل شوی هیواد دی. مهم غرونه هم نه لري او لوړې څوکې هم نه لري. د غټ سیندونو څخه یې نیمن، دنیپر، لویدیځ دوینا، پریپت او برزینا د دې هیواد د مهمو غټو سیندونو څخه شمیرل کیږي چې د دې سیندونو نه د سپین روسیې په کرنه کې هم زیاته استفاده کیږي. قدرمن اوریدونکو، د دې سیندونو په غاړه د سیل او تفریح لپاره په زړه پورې ځایونه جوړ شوي دي چې خلک ورته د صحت لپاره راځي. راځو د خپرونې په دې برخه کې د سپین روسیې اقلیم ته. سپینه روسیه غرونه او ډیره لوړې څوکې نه لري، له همدې امله ډیر شین دی او قاره‌ای سړه هوا لري. د سپینه روسیې د دوبو منځنۍ توده هوا 8 سانتیګریډ او د ژمنیو سړه هوا 4.5 سانتیګریډ ثبت شوې ده. په سپینه روسیه کې ډیره واوره اوري او ژمی ډیر سوړ او اوږد دی. سپینه روسیه په وچه پورې داسې یو تړلی هیواد دی چې ځمکه د سمندرونو له سطح څخه ډیره اوچته نه ده او نږدې ټوله خاوره یې اواره ده. د سپینې روسیې 33% خاوره په ځنګلونو پوښلې ده او نوره ډیره خاوره سیندونو، سینګیو او ولاړو اوبو نیولې ده. د پریپت د اوبو ډنډ چې د اروپا تر ټولو لوی او اوبه پکې ډیرې ولاړې دي د سپینې روسیې په جنوبي برخو کې موقعیت لري. د دنیپر د سیند لومړنۍ برخې په سپینه روسیه کې بهیږي او بیا اوکراین ته وردرومي. د نیمن سیند هم له سپینې روسیې څخه لیتوانیا او بیا بالتیک ته وربهیږي. د سپین روسیې مرکز یعنی پایتخت د منسک ښار دی. په دې هیواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 50 نفر، په 1 میل مربع کې 129 نفر، په ښارونو کې 80% او په کلیوالو سیمو کې 10% اوسیدونکي ژوند کوي. په سپینه روسیه کې د ژوند تمه په منځنۍ توګه 8.50 کاله ده. د ژوند تمه په نارینه‌و کې 2.9 کاله او په ښځو کې 4.15 کاله ده. په سپینه روسیه کې یوه ښځه په عمر کې 1.6 ماشومان زیږوي. د دې هیواد د اوسیدونکو نژاد سپین بیلاروسی دی او دین او مذهب ختیځ ارتودوکس دی.
په دې هیواد کې د رومن کاتولیک مذهب پیروان، یهودان، مسلمانان او بېدینه خلک هم په دې هیواد کې ژوند کوي. د سپین روسیې د خلکو رسمي ژبه بیلاروسي ده. په پولنډي او اوکرایني ژبو باندې خلک هم په دې هیواد کې لږ خبرې کوي. لیکدود یې په لاتیني ژبه دی او په سیریل او روسي ژبه باندې خلک هم په دې هیواد کې لیک او لوست کوي. قدرمنو اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې تاسو رابولم د سپین روسي یوې ښکلې سندرې اورېدو ته. درنو اردوونکو، د بیلاروس په زړه پورې سندره مو اورېده. په دې تمه چې تاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي. راځو د خپرونې د پاتې برخې په لور. سپینه روسیه د اداري ویش له پلوه په شپږو برخو ویشل شوې ده چې د مهمو ولایتونو څخه برتسکایا، برست، اومسلیکایا، اومل، هارود زنسکایا، هارودونا، ماهیلوسکایا، ماهیلیو، مینسکایا او داسې نور د دې هیواد د مهمو غټو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې په دغه ولایتونو کې د سپین روسي په زیات اندازه خلک ژوند کوي. قدرمنو اردوونکو، په دې ولایتونو کې د سپین روسي د اوسیدونکو لپاره د ژوند په زړه پورې امکانات برابر شوي دي. قدرمنو اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د سپین روسي د حکومت په اړه معلوماتو ته. د سپین روسي حکومت جمهوری دی. د سپین روسیې نوی اساسي قانون په 1994 کې د مارچ په 10 جوړ شوی دی. د 1996 په نومبر کې په دې قانون باندې نوې کتنې وشوې او په ملي ټولپوښتنه کې تصویب شو. دغه قانون د سپین روسیې جمهور رئیس ته ډېر واک ورکړی دی. د سپین روسیې جمهور رئیس د خلکو لخوا د 5 کالو لپاره ټاکل کیږي. په سپین روسیې کې د اساسي قانون واکمن جمهور رئیس ته ډېر واک ورکړ. د سپین روسیې لومړی وزیر او د هغه 15 مرستیالان د دې هیواد د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي. د سپین روسیې پارلمان 2 جرګې لري. لومړی د جمهوریت شورا چې 4 غړي لري او 50 د ولایتي شوراګانو او پاتې د سپین روسیې د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي او ټول 4 کاله کار کوي. دوهم په دې هیواد کې د استازو خونه ده چې د 110 غړي لري او ټول د خلکو لخوا د 4 کالو لپاره ټاکل کیږي. په سپین روسیې کې د رای ورکول سن 13 کلن دی او رای ورکول عمومي دي. هر نر او ښځه چې 13 کاله عمر ولري او د دې هیواد تابعیت ولري په دې هیواد کې خپله رایه استعمالولی شي. د سپین روسیې حقوقي نظام په مدني قوانینو ولاړ دی. ستره محکمه د اساسي قانون محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګانونه دي. د سپین روسیې د سترې محکمې ټول قاضیان او د اساسي قانون نیمایي قاضیان د دې هیواد د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي. د سپین روسیې د اساسي قانون د نیمایي نور قاضیان د دې هیواد د استازو د شورا لخوا ورپېژندل کیږي. سپین روسیه یا بیلاروس په UN کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1944 له آلمان څخه د منسک د خپلواکۍ ورځ ده. ملي رخصتي د جولای په 3 د 1944 له آلمان څخه د منسک د خپلواکۍ ورځ ده. قدرمنو اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې تاسو رابولو د سپین روسیې د خپلواکۍ یوې سندرې اورېدو ته.
قدرمن اردوونکو د سپین روسیې د خپلواکۍ د سندرې یوه برخه مو واورېده. اوس راځم د سپین روسیې د ملي بیرغ په اړه معلوماتو ته. د سپین روسیې د ملي بیرغ 2.3 پاسنۍ افقي ټوټه سره او ښکتنۍ 1.3 افقي ټوټه شنه ده. د دې هېواد بیرغ په ډېره کینه برخه کې یوه داسې عمودي ټوټه موقعیت لري چې د سپین روسیې ملي ښکلا یې په یوه ټوټه کې انځور شوې ده. راځو قدرمنو اردوونکو د خپرونې په دې برخه کې د سپین روسیې د اقتصاد په اړه معلوماتو ته چې حمیدالله مشکور به درته وړاندې کړي. سپین روسیې تر کال 1991 کال پورې د سوسیالیستي بلاک د نورو هیوادونو په شان دولتي اقتصاد درلود او هر څه د دولتي سکتور په لاس کې و. د سپین روسیې دولت له خپلې خپلواکۍ څخه وروسته داسې هڅې پیل کړې وې چې ورو ورو دولتي تشبثات خصوصي سکتور ته وسپارل شوه او د خپل اقتصادي نظام په جوړښت کې بنسټیز بدلون راولي. سپین روسیې دولت له خپلې خپلواکۍ څخه وروسته داسې هڅې پیل کړې وې چې ورو ورو دولتي تشبثات خصوصي سکتور ته وسپاري او د خپل اقتصادي نظام په جوړښت کې بنسټیز بدلونونه راولي. دغه بدلونونه اوس ورو ورو په مخ روان دي او د سپین روسیې اقتصادي پرمختګ د نړیوالو پام ځان ته راړولی. په کال 2003 کې د سپین روسیې اقتصادي پرمختګ 6.1% و. دغه هیواد اقتصاد پوهان ډاډه دي چې تر ډیرو کلونو به همدا سلواله پاتې وي. د آزاد بازار اقتصاد له اساساتو سره د سپین روسیې د اقتصاد د دولتي او خصوصي سکتورونو د فعالیتونو نه بلدتیا او په تیرو څو کلونو کې ګړندیو پرمختګونو دغه هیواد له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی دی. د بیلګې په توګه د کال 2004 په نیمایي کې انفلاسیون په سپینه روسیې کې 8% ته ورسید او د سوداګرۍ د بیلانس کسري زیات شو. په همدغه کال کې د روسیې او سپین روسیې اړیکې ستونزمنې شوې. روسیه داسې یو هیواد دی چې له یوې خوا د سپین روسیې د سوداګرۍ غټ شریک بلل کیږي. سپین روسیې ته د انرژیتیکي موادو تر ټولو ستر صادروونکی هیواد دی. له کال 1995 څخه راپدې خوا د سپین روسیې په اقتصاد کې بنسټیز اصلاحات ډیر ګړندي نه دي. په دغه کال کې جمهور رئیس لوکاشینکو د سوسیالیستي بازار تګلاره غوره کړه. لوکاشینکو دغه تګلارې په رڼا کې د بیو او د اسعارو د بدلون پر چارو باندې اداري کنټرول جاري وساته او د خصوصي سکتور د تشبثاتو پر منیجمنت باندې دولتي څارنې ته دوام ورکړ. له دې ټولو سره سره سپینه روسیه داسې یو هیواد دی چې د اقتصاد د بیلابیلو سکتورونو د پرمختګ لپاره بډایه زیرمې او پوره کارپوهان لري. که چیرته دغه هیواد دولت د روسیې او د لویدیځې اروپا له هیوادونو سره د خپلو اړیکو بیلانس معقول وساتي او کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د کار لاره خاواره کړي، سپینه روسیه به ګړندی پرمختګ وکړي او نوي نوي بریالیتوبونه به ترلاسه کړي. په کال 2003 کې د سپین روسیې غیر خالص کورنۍ تولید 2.5% و او د غیر خالص کورنۍ تولید کلنۍ وده په همدغه کال کې 6.8% و او د سړي سر کلنۍ عاید $6,100 ته رسیده. ګران اورېدونکو، د غیر خالص کورنۍ تولید سکتوري جوړښت په دغه هیواد کې په دې ډول دی: کرنۍ 11.1%، صنعت 14.4% او خدمات 52.5% دي. د انفلاسیون کچه په دغه هیواد کې 28.2% ده. د کار قوت په 2000 کال کې 4.8 میلیونه نفره، کرنۍ 14.4%، صنعتي 15.4%،
1% او خدمات 48.15%. د وزګارتیا کچه په دغه هیواد کې 2.1% ده. په عمل کې کېدای شي چې د سپینې روسي د وزګاره خلکو سلواله تر دې هم زیاتوي. د سپینې روسي عواید 2.98 بیلیونه ډالر او لګښتونه یې 3.211 بیلیونه ډالرو ته رسیږي. البته دغه سلنه په 2003 میلادي کال کې اخیستل شوې. صنعت هم د دغه هیواد عمده برخه جوړوي. د کاني موادو د رایستلو او پروسس ماشینونه، د کاني زیرمو یعنی اومه تیل، طبیعي ګاز، د ډبرو سکاره او نور د دغه رایستل او پروسس، د تیلو چاټ، وسپنه او پولاد، د فلزاتو د پرې کولو وسایل، نقلیه وسایط یعنی لارۍ، کرنیزه تراکتورونه او موټر سایکل، راز ماشینونه او پرزي برېښنایي وسایل، ساختماني ماشینونه او ساختماني مواد، برېښنا، کیمیاوي مواد، خوراکي توکي لکه غوړي، اوړه، شراب، بیر او نور، ټوکران، استهلاکي شیان، د برېښنا مزي او سامان، لرګي او لرګین محصولات د دغه هیواد د صنعت عمده برخه جوړوي. د صنعتي تولیداتو کلنۍ وده په 2005 کال کې 5% او د برېښنا تولیدي 4.4 بیلیونه کیلوواټه په 2001 کال کې اخیستل شوی. د سپینې روسي 9.1% ځمکه د کرلو وړ ده. د دغه هیواد 3.8% خاوره، ځنګلونه، 14.1% څړځایونه او پاته سیندونه، کرنیزه ځمکه، ښارونه او د استوګنې او کار کلیواله سیمو نیولې ده. په 1998 کې د دغه هیواد 1050 کیلومتره مربع ځمکه کرل کېده. د سپینې روسي 14.4% خلک د کار قوت د کرنې په سکتور کې په کار بوخت دي او د دغه هیواد 11.1% غیر خالص کورنی تولید د دې سکتور څخه لاسته راځي. لرګي، غنم، وربشې، جوار، چغندر، حبوبات، کچالو، پنبه، تنباکو، میوې، سابه، لبنیات او هګۍ د دې هیواد د کرنې او مالدارۍ تر ټولو مهم محصولات ګڼل کېږي. په کال 2002 کال کې سپین روسي 4.08 میلیونه غواوې او غویي، 2.0 وزې، 3.3 بیلیونه سرکوزي، 3.0 پسونه او 230 اسونه او 30 میلیونه چرګان درلودل. لبنیات، غوښه او وړۍ د سپین روسي کورنیو بازارونو ته وړاندې کیږي. د سپینې روسي کانونه، اومه تیل او طبیعي ګاز، ګرانیت، د ډبرې سکاره او فیت هغه غایي مواد چې په پیړیو کې خوسا کیږي او د ډبرو په سکرو بدلیږي، پټاس، د وسپنې ډبرې، قلعي، مس، بوکسټ، مالګه او چونه دا دغه هیواد کانونه دي. د سپین روسي د صادراتو څخه راز ماشینونه، نقلیه وسایط او پرزي، ساختماني مواد، وسپنه، پولاد، لرګي، کاغذ، خوراکي مواد، پتروشیمي محصولات، ټوکران او استهلاکي شیان د سپین روسي د صادراتو څخه شمیرل کیږي چې غټ تجارتي شریکان یې روسیا، آلمان، فرانسه، اوکراین او پولند هیواد دي. د سپین روسي د وارداتو څخه غټي او منځنۍ فابریکې، راز ماشینونه، نقلیه وسایط، ساختماني وسایل، پرزي، کاني مواد، کیمیاوي مواد، برېښنایي شیان، پتیره، کمپیوټري وسایل، خوراکي مواد، فلزات، نفتي محصولات، ګاز، وسپنه، پولاد، خوراکي مواد، استهلاکي شیان، الوتکې، وسلې او مهمات د دې هیواد د وارداتو څخه شمیرل کیږي چې غټ تجارتي شریکان یې روسیا، آلمان، پولند، اوکراین، ایټالیا او امریکا متحده ایالات دي. په 2000 کال کې د سپین روسي بهرني پورونه 8.15 میلیونه ډالر وو. بهرنۍ مرستې په 1995 کال کې 194.3 میلیونه امریکایي ډالر وو. د پیسو واحد بیلاروسي روبل دی چې 100 کپیک یو امریکایي ډالر کیږي چې دا په 2003 کال کې وو. د سپین روسي د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 00315 دی او د انټرنیټ هیوادنۍ کوډ BY دی. په سپین روسیه کې د 15 کالو څخه پورته 9.6% خلک نارینه او ښځې په لیک او لوست پوهیږي. زده کړه په دې هیواد کې د 14 کلنۍ څخه تر 14 کلنیو ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره وړیا او جبري ده.
په سپینه روسیه کې د عسکري خدمت سن 18 کلن دی. سپینه روسیه د اوکراین، لاتویا، لتوانیا له هیوادونو سره د خپلو پولو د ټاکلو پر سر ستونزې لري چې لا تر اوسه پورې نه دي حل شوي. قدرمن اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې تاسو رابولو د سپینې روسیې د مخدره موادو په اړه معلوماتو ته. د سپینې روسیې ځینې بزګران د خپلو کورنیو بازارونو لپاره لږ تریاک او شادانې تولیدوي. همداراز د دې هیواد خاوره د لویدیځ اروپا او د بالتیک د سیمې د هیوادونو ته د مخدره موادو له رسولو په توګه کارول کیږي. همداراز د دې هیواد خاوره د لویدیځ اروپا د بالتیک د سیمې د هیوادونو د مخدره موادو د رسولو لارې په توګه کارول کیږي. د سپینې روسیې په بانکونو کې د مخدره موادو د کاروبار لږ پیسې هم لاندې باندې کیږي. قدرمن اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې تاسو رابولو د سپینې روسیې د تاریخي پیښو باره کې معلوماتو ته چې زما همکاره مرسل نوري په اړه معلومات درکوي. اسلامیان په 8مه پیړۍ کې د اوسنۍ سپینې روسیې په خاوره کې میشت شول او د میسنګ برس کیف او د پولوتسک په ښارونو کې واړه واړه عمارتونه جوړ کړل چې وروسته بیا ټول د مینسک د امارات لاسته ورغلل. په 14مه پیړۍ کې د کیف امارات ړنګ شو او خاوره د لیتوانیا له خاورې سره یوځای شوه. په 14مه او 15مه پیړیو کې د بیلاروس یا سپینې روسیانو قوم ورو ورو ځان پیاوړی کړ او له پولند سره یوځای شول. د 18مې پیړۍ په وروستیو کلونو کې د پولند پاچاهي ړنګه شوه او د سپینې روسیې خاوره د روسیې د واکمنانو لاسته ورغله. له دې وروسته د روسیې ډېر یهودیان سپینې روسیې ته وکوچېدل او په سپینه روسیه کې ګړندي صنعتي پرمختګ پیل شو. په لومړۍ نړیواله جګړه کې د تزاري روسیې او المان پوځونه د سپینې روسیې په خاوره کې سره وجنګېدل. دغې جګړې سپینې روسیې ته ډېر مالي او ځاني زیانونه واړول. په روسیه کې د بلشویکانو تر انقلاب وروسته د سره پوځ سرتېري د سپینې روسیې خاورې ته ننوتل، خو له الماني پوځونو سره تر مخامخ کېدلو وروسته په شا شول او د سپینې روسیې خاوره یې پرېښوده. په کال 1913 کې د روسیې د بلوشیکانو د دولت او المان ترمنځ د برسد د لیتوفسک تړون لاسلیک شو چې د هغې له مخې د سپینې روسیې ځینې خاورې المان ته ورکړل شوې او په پاتې برخه کې د سپینې روسیې د بیلاروس دیموکراتیک جمهوریت جوړ شو. د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې روسانو د سپینې روسیې ټوله خاوره ونیوه او هلته یې د سپینې روسیې شوروي سوسیالیستي جمهوریت اعلان کړ. په کال 1921 کې د روسیې او پولند ترمنځ جګړه پیښه شوه. په دغه جګړه کې پولنډیانو د سپینې روسیې ډېره خاوره ونیوه، خو د سپینې روسیې شوروي سوسیالیستي جمهوریت لا هم د شوروي سوسیالیستي جماهیرو د یو جمهوریت په توګه پاتې شو. د دوهمې نړیوالې جګړې په پیل کې د 1929 میلادي الماني پوځونو د پولند ځینې برخې ونیوې. روسانو هم له دې موقع څخه ګټه واخیسته او د سپینې روسیې هغه سیمې چې پخوا پولنډیانو نیولې وې بېرته ونیوې. د جګړې په بهیر کې الماني پوځونو ټوله سپینه روسیه ونیوه. المانیانو د سپینې روسیې په ډیرو ځایونو کې د اجباري کارونو اډې جوړې کړې او د دغه هیواد په لسګونه زره خلک په دې اډو کې بندیان کړل. ویل کېږي چې د سپینې روسیې د یهودیانو په ګډون د دغه هیواد نږدې 1 میلیون کسان په دې اډو کې مړه شول. په دوهمه نړیواله جګړه کې د المان له ماتې سره جوخت د شوروي اتحاد سره پوځونه بیا سپینې روسیې ته ننوتل او د سپینې روسیې کورواکه جمهوریت یې هلته جوړ کړه او په دغه هیواد کې د درندو صنایعو په جوړولو لاس پورې کړه. مورخین لیکي چې د استالین د خونړۍ واکمنۍ په کلونو کې د سپینې روسیې ډېر خلک یا وشړل شول او یا ووژل شول. کله چې میخایل ګورباچیف په شوروي اتحاد کې واکمن شو، د سپینې روسیې خلکو خپله بیلاروسي ژبه په خپل هیواد کې د روسي ژبې په ځای رسمي وبلله او د کال 1990 د جولای په 20مه د سپینې روسیې ملت حاکمیت اعلان کړ. د کال 1991 د مارچ په میاشت کې د سپینې روسیې خلکو په یوه ټولپوښتنه کې برخه واخیسته. په دغه ټولپوښتنه کې د سپینې روسیې 80% خلکو د روسیې او سپینې روسیې د یووالي لپاره رایه ورکړه. خو په روسیه کې د اګست له کودتا څخه وروسته په سپینې روسیه کې په کمونیست ګوند باندې بندیزونه ولګېدل او سپینې روسیې خپله بشپړه خپلواکي اعلان کړه. د اګست 15مه او د استانسلاو شوشکویچ د هیواد د جمهور رئیس په توګه اعلان شو. د کال 1991 د دسمبر په 8مه نیټه د شوروي اتحاد لومړنی
جوړونکو هیوادونو په میسنګ کې غونډه وکړه او د مشترک د المنافعو خپلواکه هیوادونو د ټولنې د جوړېدلو بنسټ کېښود. سپینه روسیه چې د شوروي اتحاد له هغه څلورګونو جمهوریتونو څخه و چې اټومي وسلې درلودې، په کال 1992 کې خپل اټومي بې وسله کېدنه پیل کړه او خپل ټولې اټومي وسلې روسیې ته ورواستولې. سپینې روسیې د همدې کال په جون کې له پولنډ سره خپلې سرحدي ستونزې پای ته ورسولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډې پولې په رسمیت وپېژندل شوې. د کال 1994 په جنوري کې د سپینې روسیې پارلمان جمهور رئیس شوشکوویچ له کاره ګوښه کړ او د میټسلاو ګریف د هیواد د جمهور رئیس په توګه وټاکه. دغه ټاکنې د سپینې روسیې د کارګرانو د اتحادیو له کلک مخالفت سره مخامخ شو او دولت دې ته اړ کړ چې نوې ټاکنې وکړي. په نویو ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکو د خلکو رایې وګټلې او جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د کال 1995 په فبروري کې د روسیې او سپینې روسیې دولتونو د ښه ګاونډیتوب تړون لاسلیک کړ او د سپینې روسیې ته اجازه ورکړه چې خپل پوځونه د سپینې روسیې په خاوره کې وساتي. له کال 1996 څخه را په دې خوا د سپینې روسیې دولتونه له روسیې سره د نږدې اړیکو د پلویانو د دغه اړیکو د مخالفینو ترمنځ د کړکېچونو په وجه له سختو ستونزو سره مخامخ دي او هر وخت لسګونه زره کسان واټونو ته راوځي او غټې مظاهرې جوړوي. په کال 1999 کې روسیې او سپینې روسیې داسې یو تړون لاسلیک کړ چې د دواړو هیوادونو د راتلونکي سیاسي او اقتصادي یووالي ته لاره پرانیزي. د دغه تړون عملي کول ډیر ستونزمن کار دی. په همدې کال 2001 کې د لوکاشینکو بیا د سپینې روسیې د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د اروپا د امنیت او همکارۍ شورا دغه ټاکنه دیموکراتیکه ونه بلله او امریکا د دغه ټاکنو پایله بې معنی وبلله. روسیه هر کال سپینې روسیې ته $1 بلیون مرسته ورکوي. قدرمن اردوونکو مرسلونه لري تاسو ته د سپین روسي د تاریخي پیښو باره کې معلومات درکړم. ګران اردوونکو په دې تمه چې د سپین روسي یعنی بیلاروس په اړه کې مو معلومات اوریدلی وي او د دې هیواد په اړه کې مو معلومات ترلاسه کړي وي. ګران اردوونکو زموږ د دې ونې د نړۍ د هیوادونو د پیژندنې خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې د خپرونې کوربه خاکسار زیب او سره ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ. تاسو رابولم د ننګرهار د ملي راډیو د نورو خپرونو اوریدو ته د خدای پامان.